یو 3 پوښتنې دي خو ډېر د عبرت دي، ډېر د سوچ دي، ډېر د سوچ او فکر دي. پوښتنه دا ده، اوله د صالح علیه السلام په قوم باندې عذاب راغلی دی. د عذاب پیل د وښې د حلالېدلو څخه او د زخمي کېدلو څخه شروع شو. وښه الله رب العزت ژوندی د وچې فرش او د کاڼي څه ورته راایستلې وه، معجزه وه او نااشنا وښه وه. دا وښه الله رب العزت د غره څه ورته پیدا کړې وه، بغیر له هغه د مور یا د هغه د پیدایش نه، کوم چې فطرتي او قدرتي پیدایش دی چې حیوانان پیدا کېږي وغیره، د هغه نه بغیر معجزه وه. د خلکو یې شیدې هم خوړلې، لیکن آخر یو فسادګر وښ، یو فسادي کس، څو کسانو دا وښ زخمي کوي، دا وښه څو کسانو حلاله کړه، یو کس، یوازې یو کس. دلیل په قرآن کریم کې د الله رب العزت دا فرمان او دا وینا د فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، نو هماغوی خپل ملګری راوبالی، هغه مخکې سوه وښه یې مړه کړه. که څه هم یو کس دا کار وکړي، خو په کیسه کې ټول قوم یادېږي او ټول قوم الله رب العزت عبرت درنونه نه در قیامت در ورځې د راتللو پورې د نورو راتلونکو انسانانو لپاره وګرځول چې وګورئ د الله نافرماني څه انجام لري، د فسق او فساد څه انجام لري، د بدو کولو څه سزا. همدارنګه دومره پوښتنه دا ده چې په پلان جوړولو او د دغه سړي په لمسولو کې څو کسانو برخه اخیستې ول چې دا سړی دې ته تیار کړي چې ته وښه د منځه ویسه او حلاله کړه او زخمي یې کړه، په چاړه یې ومړه یې کړه. جواب دا دی چې 9 کسانو. دلیل د الله رب العزت د کلام دا فرمان دی، وکانه فی المدینه 9 رهط یفسدون فی الارض ولا یصلحون. الله رب العزت په دې ښار کې 9 کسه داسې وو چې په دې ځمکه کې فساد کاوه او اصلاح یې نه کوله. په دې 9 کسانو کې د هغه یو کس ملاتړ تشویق کوي کوم چې هغه دا وښه بیا حلاله کړل او دا وښه یې ختمه کړل. دا دومه پوښتنه شوله. درېیمه پوښتنه، عذاب پر څو کسانو راغلی؟ عذاب پر څو کسانو باندې راغلی؟ عذاب پر ټول قوم راغلی. عذاب پر ټول قوم باندې راغلی. درېیمه پوښتنه دا ده، د سمود ټول قوم ته الله رب العزت عذاب ورکړي. الله رب العزت فرمایي، دلیل یې په قرآن کې دغه آیات شریف دی، فاخذتهم الرجفة فاصبحوا فی دارهم جاثمین. نو زلزلې او سخت غږ او چغې هغوی ونیول، په خپلو کورونو کې پړ مخې مړه پراته وو، لکه تنې چې دغه دا وغورځېږي. اوس دلته یو لوی سبق او درس کې پکښې کې دی. هغه درس دا دی ګرانو عزتمندرونو، قاتل او دغه رنګه د دې قاتل لمسونکي، پلان جوړونکي، په دې خوشحاله کېدونکي، په دې بدي راضي کېدونکي او خاموشه پر پاته کېدونکي، رد نه پر کوونکي، دا ټول په عذاب کې سره شریک شول او په ټولو عذاب راغلی. دا د 3 سره خبرو خلاصه شول. که څه هم وښه یوازې یو کس وژلې وه، خو څرنګه چې نورو خلکو پرې اعتراض ونه کړي، مخه یې ونه نیوله، بلکې پلان یې ورته جوړ کړي، کومک یې ورسره وکړي، و دې ته دی وهڅوي او د دې بد کار ننداره یې کوله او پرې خوښ، نو ځکه عذاب پر ټولو نازل شو. او په دې کې مصلح د نورو د اصلاح کولو کوشش والا څوک پکې نه و. له دې 9 کسانو څخه پر دې نورو ټول قوم عذاب راغلی دی. په دې کې موږ ته دا لوی درس پروت دی چې د بدو کارونو، د بدۍ د خپرولو او د بدو خلکو سره له ناستې او د هغو د ملاتړ او د تشویق څخه موږ باید ځان وساتو، ځکه چې په ګناه باندې رضایت هم ګناه ده او په ګناه باندې د ګناه کومک کول هم په ګناه کې داخل دي، د ګناه تشویق هم په ګناه کې راځي. دا ټول د دې وجې زما ګرانو عزتمندورونو، زموږ ته خو ډېره اخره زمانه ده، بیا زموږ ته خلکوان، زموږ ته ځوانان هغه په دې خبرو باندې نه پوهېږي. دا 3 سواله ته یې مخ ته کښېږدي او بیا د خپله ځان هم پوښتنه وکړي. وښه څو کسان حلاله کړله؟ یو سړی. ښه، په دې ګرده کیسه کې څو سره داخل ول؟ 9 کس. عذاب څونه راغلی؟ پر ګرده قوم عذاب راغلی.
ځکه ګرده قوم الله پکې راونیوي چې کم کس چې قاتل وي، کم کس چې د دې قتل ته یو څوک لمسوي او دارنګه پلان ورته جوړي، په بدي باندې خوشحاله کېدونکي، په بدي راضي کېدونکي او خاموش پر پاتې کېدونکي، مخ نه نیونکي او د اصلاح نه کوونکي، ټول په دې عذاب کې سره شریک دي. نو نن په موږ تاسو دغه شانتي عذابونه یو د بل پسې راځي.